بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب إصغاء الجليس لحديث جليسه الذي ليس بحرام، واستنصات العالم والواعظ حاضر مجلسه. دا باب د خپل مجلس ملګرو خبرې په غور اوریدو او د عالم یا واعظ د مجلس حاضر خلکو ته چوپ کولو یا د غلی شي ویلو په جواب کې دی، یعنی په جواز کې دی چې ته ورته ویلی شي چې غلی شه. باب اصغار یعنی غوږ نیول، توجه سره اوریدل، لحدیث جلیسه د خپل ناس ملګري خبرې، خو دغه خبرې الذي لیس بحرام، هغه خبرې چې حرام نه وي. واستنصات العالم والواعظ، او چې چوپ کړي عالم یا واعظ حاضري مجلسه د خپل مجلس حاضرین، چې ورته وایي چوپ شي. په دې کې به حدیث مبارک اوس بیان کی چې جریر ابن عبد الله فرمایي رضی الله عنه چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایل چې دا خلک چوپ کړه. بیا علما فرمایي د دین دغه خبره فهمیږي چې قران او حدیث بیانېږي، مونږ تاسو ته پکار ده چې مونږ غلی شو، چوپ شو، هغه په صحیح طریقې سره واورو. دغه خبره ده. عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع. جرير بن عبد الله رضي الله عنه مبارک فرمایي چې ماته رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایل په ورځ دا حجة الوداع کې چې استنصت الناس، چې خلک چوپ کړه، دا خلک چوپ کا. ثم قال بیا رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایل چې لا ترجعوا بعدي، مگر زي پس له زمانه کفارن کافران، يضرب بعضكم رقاب بعض، چې یو بل سټونه تاسې وهي. ای خلکو زمان ورستو کافران نشي چې د یو بل سټونه تاسو وهي. نو د مناسبت د باب سره دغه خبره ده چې کله واعظ عالم خبره کوي نو پکار ده چې کم خلک ور سره ناسي دي چوپ شي او خبره ښه طریقې سره واوري. لنډه دا قرآن او حدیث بیانېږي. نو دلته وی چې د الذي ليس بحرام، چې هغه حرام خبرې نه وي. بیا رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایل په دې کې اگر که حدیث لوی دی خو لا ترجعوا بعدي کفارا، زمان ورستو تاسو کافران نشي. محدثین کرام چې د دې ډیر زیات مطلبونه بیان کړی دي. مونږ بار بار بیان کړی یو مطلب به دا بیان کوم چې یو بل قتل حلال وګڼل شي او قتل وکړي شي، نو په دې کې باندې چې انسان کافر کی، ځکه چې یو حرام شي ستا حلال وګڼو نو په دې باندې ته کافر شي. نو بهر حل نور زیات د علماء مطلبونه بیان کړی دي. نو بل باب چې دی باب الوعظ والاقتصاد فيه، دا باب د واعظ او په دې کې میان روي په بیان کې دی. یعنی واعظ چې کله کې په دې کې میان روي کول چې خلک د نتنګ نشي، لکه څنګه چې الله رب العزت فرمایي ادعو الى سبيل ربك بالحکمه والموعظه الحسن، بلنه کوا الى سبيل ربك، لارې د رب خپل د بالحکمه په حکمت سره، والموعظه الحسنه او په نصیحت نیک سره، یعنی په نیک نصیحت سره. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ته په دې آیت کې خطاب دی چې تاسو خلک په خولي واسر اسلام ته راوغواړئ، رابلئ دې طرف ته. خلق د الله جل شانه ته رابلل د انبیای کرامو د بعثت اولنې منصبو. په قران کریم کې هم د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم خاص صفت دغه بیان شوی دی چې الله رب العزت تبي خلق به رابلل چې ولتکم منکم امه يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وغيره الى اخره. وعن ابي وائل شقيق بن سلمة قال كان ابن مسعود رضي الله عنه يذكرنا في كل خميس. دلته چې ابو وائل شقيق بن سلمه رحمه الله نه روایت دی، هغه فرمایي چې عبد الله بن مسعود رضی الله عنه مبارک با ذکرتنا كل يوم، یعنی یذکرنا مونږ ته به واعظ او نصیحت کولو فی کل خمیس، په هر خمیس ورځ باندې د زیارت ورځ باندې به واعظ نصیحت فرمایلو. نو پدې کې چې دی فقال له رجل، یو کس ورته وی چې یا ابا عبد الرحمن، ای ابو عبد الرحمن، لو وددت انك ذكرتنا كل يوم، زدا خوخوم چې تاسو مونږ ته د आवाज او نصیحت کوي هر ورځ. فقال عبد الله بن مسعود رضی الله عنه مبارک فرمایل چې اما انه يمنعني من ذلك اني اكره ان املكم، زپدی وجه من شوی یما يمنعني من ذلك د دینه چې اني اكره، زدا خبره بد غنم چې ان املكم چې تاسو باندې به زما په وجه بوج تکلیف شي، یعنی تاسو به ستومانه کړم په دې باندې. و اني اتخولكم، ز بشک ز خیال ساتوم، یعنی خیال ساتم ستاسې بالموعظه په واعظ او نصیحت، یعنی واعظ او نصیحت په دوران کې ستاسو ډیر زیات خیال ساتم کما کان رسول الله، لکه څنګه به رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم یخولنا بها مخافه السامه علینا،
یعنی زمون خیال او بوج تکلیف جوړېدو د وجې نه به خیال ساتلو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم. یعنی وازم کې پدې کې میان روي کول پکار دی چې خلق تنگ نشي لتانا. نو دلته دارال چې یتخولنا یتعاهدنا زمون خیال به ساتلو. نو ګورئ هر ورځ تاسو مونږ ته واز کوئ، دلته دا بیان شو. نو دلته نه دا فهمیږي چې هر یو کال کې اعتدال پکار دی چې خلق تنه تنگ نشي. نو بهر حال بل روایت په دې باب کې وعن ابي اليقظاني عمار بن ياسر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم. دلته چې دی عمار ابن یاسر نه روایت دی فرمایي چې ما د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه اوریدلی چې فرمایل ان طول صلاه الرجل وقصر خطبته مئنة من فقه فاطيل الصلاه واقصر الخطبه. دلته چې دی رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم او فرمایل دغه مبارک فرمایي چې اوږد مونځ کول او خطبه لنډ ویل، یعنی ان طول بشک اوږد صلاه الرجل مونځ د سړي وقصر خطبته او لنډه خطبه ویل چې دی دا مئنة من فقهه. مئنه یعنی دا څه شی دی، یعنی دا دلالت کوي من فقهه په فقاهت باندې، یعنی علامت د فقاهت د دی چې دا کس چې دی دا پوهی دی، یعنی دا نښه د دی پوهی ده. فاطیل الصلاه واقصر الخطبه، نو بس موز اوږد کوي او خطبه چې دا لنډ وایي. مئنة بمیم مفتوحه ثم همزه مكسوره ثم نون مشدده ای علامه داله على فقهه، یعنی دا علامت دی دلالت کوي د دې په پوهی باندې. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې یو انسان چې اوږد مونځ کوي او مختصره خطبه وي دا د دې د فقاهت دلیل دی، ځکه چې اصل مقصود مونځ دی، خطبه خو د دې فرض ده. نو د جمعې په جمع کې چې دی د مقتدیانو خیال ساتئ، ځکه په مقتدیانو کې بعضي بیماران او بوډاګان او بعضي به ضرورتمند هم وي. بهر حال نو میان روي کول پکار دی. وعن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال بينما أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. معاوية بن حكم سلمي رضي الله عنه روایت دی فرمای په مزد دی کې چې ما موږ کول رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم سره اذا عطس رجل من القوم، نو په دې وخت کې یو کس پرنجي وکړو من القوم یعنی د موږ په حالت کې. نو فقلت ما ویل چې يرحمك الله فرماني القوم، وکله چې ما ویل دا فرماني القوم بأبصارهم، نو خلکو ماته په سترګو وکتل، یعنی په قهر سره په غوسې سره خلکو ماته وکتل. فقلت ما ویل چې واثقل امیاه ما شانکم تنتظرون الی، یعنی په تاسو د میندې بوري شي ولی ماته تاسو داسې په بد نظر ګورئ، یعنی داسې ماته ولې ګورئ. فجعلوا یضربون بأیدیهم علی افخاذهم، نو هغوی خپل پتنونو په لاسونو باندې وهل شروع کړل. نو دا مبارک فرمایي چې فلما رأیتهم، کله چې ما هغوی لره ولیدل چې یصمتونني ما لره دی چوپ کوي چې ته چپ شه، لکني سکتو، نو زه چوپ پاتې شوم. فلما صلى رسول الله صلی الله علیه وسلم فابي هو و امي، کله چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم موږ پوره کړو په هغوی باندې د زما مور او پلار قربان شي. ما رأیت معلما، ما چېرته داسې معلم استاذ قبله ولا بعده، نه مخکې لیدلی نه مې وروسته چېرته داسې احسن تعلیما منه چې داسې ښکلی معلم پیدا شي او داسې ښکلی تعلیم ورکوي د دې نه مې مخکې چېرته څوک لیدلی نه بعد څوک مې هم نه دی لیدلی. فوالله زما دې په الله قسم وي ما قهرني، نی زه ورټلم، ولا ضربني نی ووهلم، او ولا شتمني او نه یې راته بد رد وویلي. قال رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې ان هذه الصلاه، بشک دغه مونځ چې دی لا یصلح فيها شیء، درست نه دی په دې کې یو شی من کلام الناس د خلکو د کلام نه، انما هي تسبیح، دا تسبیح دی، والتکبیر او تکبیر دی، وقراءة القرآن او قرآن کریم قرات دی دا لوستل پکې. نو قلت دام او کما قال یا څنګه چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایل قلت ما وی یا رسول الله، اې دا الله رسوله، انی حدیث عهد بجاهلیه، زه نوې جاهلیت نه راغلی یم، یعنی مسلمان شوی یم نوې. و ان منا رجالا یأتون الکهان، او بشکه څه خلک دي د موږ نه، یعنی هغوی کاهنانو ته راځي، یعنی یأتون الکهان یعنی هغوی به تلل کهان کاهنانو ته چې هغوی مستقبل کې څه راځي او ورته وایي چې بس دا به کېږي کاهنان. نو قال رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم فرمایل چې فلا تاتیم، تاسې ورته مزئ. قلت ما ویل چې ومنا رجال یتطیرون، او مونږ کې خلک دي څه سړي دي یتطیرون چې بدفالي نیسي، یعنی یو مارغه دی هغه بس داسې ورخوشي کي که ګس طرف ته لاړو وي بس پرېږده، بس دا چې دی مونږ ته په دې کار کې خیر نشته دی. نو قال ذاک رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم وفرمایل ذاک شیء، په دې کې یو شیز دی چې یجدونه فی صدورهم، چې د دوی په زړونو کې راځي وسوسه، نو د دوی په زړونو کې راځي دغه. نو رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم او فرمایل چې فلا یصدنهم،
هغوی دي د دې په وجه سکار کولو یا نه کولو نه منع کوي. نو دلته وګورئ رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم چې دی دې ته هیڅ غوسه یې ونه کړه. رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم خو ډېر ښایسته اخلاق لرل. دا صحابي فرمایي چې ما کله دغه کار ما وکړ یرحمک الله مې د مانځه په حالت کې وې نو چې خلکو راته داسې وکتل تر دې چې خپل لاسونه یې راواغسه په پتونانو باندې ووهل. نو زه پوه شوم نو بیا چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم کله سلام واړولو نی زه ورټلم نی ووهلم او نی راته څه بد راته ویلي او ما ته وفرمایل چې دغه مونځ نه درست کېږي چې په دې کې څوک کلام کوي او دا خو تسبیح او تکبیر او قرات دی. او یا رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم چې څنګه وفرمایل ما ورته وی چې دا الله رسول زه نه وی د جاهلیت د زمانې نه راغلی خو بیا وقد جاء الله بالاسلام الله یعنی اسلام راوستو. او په بعضې یعنی مونږ کې داسې خلک هم شته چې هغې کاهنانو ته تلل رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم منه وفرمایل چې تاسو مزئ. او بعضې خلک داسې دي چې هغه بدفالي کوي یعنی بدفالي دې ته ویل کېږي چې هغه مرغه پرېږدي ګس طرف ته لاړ په دې کار کې خیر نشته. دا کار هم چې دی دا ټیک نه دی. یعنی وفرمایل چې رجال یأتون الکهان قال فلا تأتهم یعنی دا یعنی د مستقبل حالات هغه معلومي دروغه نجومیان نو هغوی خبرې صحیح ګڼل دا حرام کار دی. او منا رجال یتطیرون یعنی اوس وګورئ دلته منه وفرمایل رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم چې څوک بدفالي نیسي او که یو کس نیک فالي نیسي نو هغه کې بیا څه خبره نشته دی بیا هغه جایز دی. نو بدفال نیول دا جایز نه دی ځکه دا د جاهلیت زمانې د خلکو د کارونه چې دین اسلامي په سختو ټکو سره منع کوي چې لکه څنګه تاسو ته په دې کې بیان شو. ساریة رضی الله عنه قال وعظنا رسول الله صلی الله علیه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منه العيون. دا بار دا حدیث مبارک تیر شوی چې ریاض بن ساریه رضی الله عنه روایت دی. فرمایي چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم موږ ته واعظ وکړو او داسې تاثیر واضح وکړو چې په دې سره زموږ زړونه ویریدل او نرم شول او سترګې نه مو اوښکې ډکې یعنی اوښکې ووتلې یعنی روانې شو منه العيون د سترګونه. وذكر الحديث وقد سبق بكلامه في باب الامر بالمحافظة على السنة وذكرنا ان الترمذي قال انه حديث حسن صحيح. بیا دا ټول حدیث چې د مخکې باب المحافظه علی سنت کې تیر شوی دی او دا هم ذکر کړی دی چې امام ترمذی رحمه الله فرمایلی چې دا حدیث چې دی دا حسن دی او دا صحیح دی.